سلامونه دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ وئ. دوستانو نن مې ډېر یو ښایسته اپلیکیشن باره کې تاسو ته معلومات راوړی. دغه اپلیکیشن د هغو خلکو لپاره ده چې مثال په مکتب کې وي، په پوهنتون کې وي او داسې نورو د درسونو ځایونو کې وي. انشاءالله تعالی ډېر یو ښایسته اپلیکیشن ده، دومره یو ښه کار کوي چې بیخي، او دا خاص د ریاضي لپاره ده. مثال د ریاضي سوالونه کې چې کوم مشکل څوک ولري، دغه ډېر په اسانۍ سره دغه اپلیکیشن نه تاسې په اسانۍ سره استفاده کولی شئ. دومره زبردست اپلیکیشن ده چې بیخي ما خپل هم زیات کارولی. ډېر یو ښایسته اپلیکیشن ده. دغه بالکل مفت ده، بیخي هېڅ نه انټرنیټ ته ضرورت لري نه بل شي ته. دوستانو ډېر یو ښایسته اپلیکیشن ده. راځئ دا ویډیو شروع کړو. له ویډیو نه مخکې یو خواست تاسو ته کومه چې مثال د مغه دا کومې ویډیوګانې چې تاسو وینئ دغه سره سبسکرایب کوئ، د ما پیج سره سبسکرایب کوئ، او لایک یې کوئ، کمنټ وکړئ. انشاءالله دا رقم ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې به زه تاسو ته جوړوم. ویډیو دوستانو شروع کوو. راځئ اول به دغه اپلیکیشن به لینک په پلی سټور کې هم تاسو پیدا کولی شئ، او زه به یې لینک هم په ډسکرپشن کې درکړم، تاسو کولی شئ په اسانۍ سره یې لاسته راوړئ. دغه دوستانو چې دا اپلیکیشن چې ده په هغه پلی سټور کې به دغه نوم ورکړئ، فوټو میت نوم چې ورکړو نو تاسو انشاءالله په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. نو دوستان راځئ دغه شروع کړو چې زه څه رقم تبدیل کې مثال موږ کار وکړو. زه اوس راځم چې مثال یو سوال اپلیکیشن ده. دغه اپلیکیشن چې کله ډاونلوډ کړو دا به خلاص کړئ. چې کله مو خلاص کړو تاسو ته اتومات صفحه راولي. چې کله هم تاسو دغه اپلیکیشن ته راسئ نو تاسو ته به دغه رقم ته کمره راسي. د کمرې دغه چوکاټ وینئ، دې چوکاټ کې به تاسو خپل سوال نه ده، سوال به په همدې به چوکاټ کې تاسو جوړولی. یعنې مثال ګوره زه اوس دلته مثال ورکومه، دلته ما یو سوال اچولی، دغه زه تاسو ته کومه دا بټن هم چې اوکې کړو اتومات تاسو ته ګوره اوس تاسو ته اتومات جواب راباسي. دغه څه رقم ته جواب ده ګوره، دا تاسو خپله آموزش باندې کولی شئ. مثال تاسو ښودلی شئ په هغه په دلته نور ایډیټ هم کې راوستلی شئ. که غواړئ چې نه ایډیټ نه کې راولو، دغه سوال ته به ورسئ حل ده، دا حل نه ده، دغه ځای به اوکې کوئ. نو حل دغسې مو اوکې که تاسو ته اتومات ګوره دلته طریقه هم درته ښودي چې څه رقم ته ما که اتومات تاسو ته دغه رقم ته دغسې چې د هر شي د مثلثات د لوګاریتم انټګراري لیمیټي دې ټولو په هغه کې تاسو ته ښه ډېر ښایسته او زبردسته کار درته کوي. ګوره مثال زه اوس دغه ورکومه، تاسو کسر ده چې دغه څه رقم ته حل کوي. دوستانو اتومات تاسو ته جواب راباسي. څه رقم ته ګوره دا حل تاسو وایي، ګوره تاسو خپله جواب وینئ چې څه رقم ته یې کړی ده، او داسې کته طریقې ګورئ څه رقم ته یې کړی، اخر جواب درته راباسي په ډېر یو شفاف توګه سره تاسو ته جواب راباسي. انشاءالله چې دومره غلطي به هم نه لري. ډېر یو زبردست اپلیکیشن ده، او دا یو ښه والی لري چې مفت ده. مثال بیخي پیسې یا مثال انټرنیټ هېڅ ته ضرورت نه لري، مفت کار کولی شئ. ډېر یو ښایسته اپلیکیشن ده، ښه توګه سره استفاده او ډېر یو ښایسته. هغه ګوره دلته ماشین حساب هم شته. مثال تاسو غواړئ چې نه موږ ماشین حساب ته ضرورت لرو، دا ماشین حساب اوکې کوئ، تاسو ته اتومات شی راځي، ماشین حساب راځي. هماغه څه رقم ته چې سوال تاسو زلئ همغلته ایډیټ کې کولی شئ. او دلته ګوره یو د بوک هغه هم لري، ټکس باکس هم کې لیکلی شئ. مثال د امتحانونو په باره کې مثال تاسو وایئ چې زه یو ټکس باکس لیکم چې دغه سوالونه باید زه حل کړم، اتومات تاسو حل کولی شئ. ډېر ښایسته اپلیکیشن ده او تاسو کولی شئ په اسانۍ توګه سره سوال جواب ترلاسه کړئ. دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زما صفحه سره سبسکرایب کړئ، او دغه رقم انشاءالله ښایسته ویډیوګانې به تاسو لپاره تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپاره.